د اتوار ورځ ده که په ویکند باندې تو ډېر وي چې زه به د وخته پاسم خو تو به د وخته نشې پاسېدی چې دا ولې د اتوار ورځ ده 10 بجې دي خو یاره داسې باران ورېږي یخني شوه بیا Much later. د باران په ورځ زه د کور نه هم نه وځم څه کارونه وو هغه به پاتې شي کم کارونه چې ما نن کول او پاتې سیز کې به لږ کار وکړو په هغې کې لږ ایډیشن دي 2 بجې دي په تیسس کې مې لږ کار وکړو لږ شانتې بک مې وکتو او د کور څه داسې لږ کارونه وو هغه مې وکړو ما اوس یو بل بک ډاونلوډ کړو هغه به اوس ګورم د دې نه مخکې مې یو بک کتو هغه و د پاور اف سب کانشیس مایند خو په هغې بک کې ما یو خبره نوټ کړه او ټولې خبرې پکې د سب کانشیس مایند په باره کې دي مطلب دا دی چې تو څه سوچ کې که نه هغه به ستا په لایف کې کېږي که هغه پازیټیو وي او که نیګیټیو ډېرې قصې دي پکې کم چا چې نیګیټیو سوچ کوو د هغه سره څه شوي دي او چا چې پازیټیو سوچ کوو د هغه سره څه شوي دي نو ما یو کړی و زه چې به کله هم اوده کېدم او یونیورسټۍ ته به تلم د شپې به ما وایي چې زه به یونیورسټۍ ته ځم او دې ټایم به پاسم که ما الارم لګولی هم نه خو زه به هغه ټایم له پاسېدلی یم ایګزیکټ ځکه چې سب کانشیس مایند چې دی هغه 24 هاور کارز کوي هغه اوده کېږي نه نو آلریډي هغه خبره زما په سب کانشیس مایند کې پټ شوي وه چې زه به دې ټایم له پاسم اوس ځم مازدیګر دی ګیم له به لاړ شم ګیم خو نه کېږي ګیم موږ د ماښام د مازه نه پس کوو ځکه چې په ګراونډ باندې ټورنمنټ دی د فوټبال نو نن پته نه چې د چا میچ دی میچ به وګورو او بیا به د ګیم د 4 بجې دي اوس ګیم ته روان شوم دلاور خان شهید او سوات سیټي منګوره ډېر ښه ګیم روان دی دلاور خان شهید پې په ګوله ګړلي او دریم اټیک پې روان دی دا آف سایډ دا ډاچ کوي نو ما ته پته و ډاچ به کوي په ګول یې د باندې ګړلی توره ګول به غوا کې لکه پوره خوښ یې کول دغه دی ووتو جان باز ګوډ دوم داسې سپورټ نه که نه چې داسې د لاندې نه ورته داسې سپورټ یې لکه ګوره داسې سپورټ وي داسې چې داسې سپورټ وي که نه نو که د پاسه داسې چې بیا لاندې به هم زور علي یا پاسې به هم دا چې ولګي بیا که نه دومره ګیپ پکې هم مه کوه دا ډېر دی